السلام علیکم ګرانو ملګرو، یو ځل بیا په خیر راغلی. دا چې تاسو په تېر ویډیو کې الفابet زده کړل، د هغې هغه شمېر مو زده کړ، د ویلو طریقه مو زده کړله. اوس د هغې نه وروسته په دغه ویډیو کې پرله پسې دغه ویډیو له هغه پسې ډېر زیات مهم دی تر څو دغه ویډیو وګورئ او په دغه ویډیو کې ډېر زیات ګټور معلومات دي تاسو لپاره، ځکه په تېر ویډیو کې تاسو دا زده کړل چې ا لوستلو طریقه مو زده کړله. اوس نو د الفابet هغه د جوړښت له مخې او د هغې هغه کوم غږیز جوړښت دی هغه به زده کوئ، او دې ترڅنګ به د دې د استعمال ځایونه او بل د کلماتو جوړښت چې کلمات څه رقم یو بل سره یو ځای کیږي او کوم توري په کومو ځایونو کې څه ډول استعمالیږي دا به زده کوئ. نو درس غواړم شروع کوم. نو شروع کولی دغه درس نه. ښه نو الفابet شپږیش ټول په انګلیسي کې الفابet ټول شپږیش توري دي، چې دا د شکل له مخې لوی توري، کوچني توري، یعنی د فارم له مخې کیپټل لیټرز هم ورته ویل کیږي، یا هم اپر کیس لیټرز کیپټل لیټرز ته یعنی لوی تورو ته اپر کیس لیټرز هم ویل کیږي، کیپټل لیټرز هم ورته ویل کیږي، کوچني تورو ته سمال لیټرز یا لوور کیس لیټرز هم ویل کیږي. او د غږ له مخې یا د وایس له مخې کولی شي یا تلفظ له مخې دغه د انګلیسي الفابet په دوه برخو ویشل شوي دي، په دریو برخو بلکې البته. یو ته غږیز مطلب واول لیټرز وایي، سیمو واول لیټرز وایي، کانسوننټ لیټرز وایي. یعنی واول لیټرز د 15 دانې دي، مثلا A E I O U دغه 15 توري دي. سیمو واول پکې 2 دي، W او Y دی، او کانسوننټ لیټر یعنی بې غږه توري چې دي دا 19 دانې دي. که ټول سره جمع کوي مثلا واول 15 جمع سیمو واول او جمع کانسوننټ دا ټول شپږیش توري دي، شپږیش توري ترېنه جوړیږي. نو راځم د دې ترڅنګ غواړم تاسو ته د دې حروفو د استفاده کولو، د دې حروفو د یو ځای کولو، د هر یو توري د استعمال ځای تاسو ته وښیم، ځکه دا ډېر زیات مهم دی د یوې نوي زده کوونکي لپاره چې هغې نوي انګلیسي زده کړي وي. دغه بخش ډېر زیات مهم دی، دا به ډېر جدي او صحیح تعقیب کوي. که چېرته دغه ویډیو مو صحیح تعقیب کړ او تر پایه مو صحیح وکړه، نو تاسو ته به په لوستلو کې زه مو 100% کې در کوم چې هیڅ یو مشکل به تاسو ته نه پیښیږي. فقط تاسو دغه ویډیو تر پایه وګورئ، دقت ورته وکړئ او هر هغه نقطه او هر خبره چې تاسو ته هغه لږ ځان سره نوټ کړئ. نو غواړم شروع وکړم د دغو تورو د ویلو طریقې نه. په راتلونکي ویډیو کې به زه غواړم تاسو ته یو بل شی یادونه دلته وکړم. په راتلونکي ویډیو کې زه غواړم تاسو ته د لویو تورو د استعمال ځایونه در وښایم چې لوی توري په کومو ځایونو کې استعمالیږي. خو په دغه ویډیو کې فقط دومره ویل غواړم چې دغه توري لکه هغه توري مثلا کانسوننټ چې کوم پاتې کېږي واول، خو هغه 15 توري دي لکه A E I O U. اوس نه غواړم په واول په اړه وغږېږم، فقط دومره غواړم کانسوننټ کوم توري چې دي 19 دانې دي، هغه توري تاسو څه رقم کولی شئ، د هغې نه څه رقم کلمات جوړ کړئ. مثلا هغه غږیز الفاظ تاسو غواړم وښیم په دې کې. نو شروع کوم. اول شروع کوو د بي توري نه. بي توري دا یو کانسوننټ توری دی په انګلیسي کې. د دې کلمې بي غږ د بي په انګلیسي کې بي ویل کېږي، بي بي بي، او دغه توری بې تلفظ کېږي، بې بې بې. لکه موږ وایو که نه بریک بریک بریک، لکه دا بي ته وګورئ، د بي کلمه دلته د بې غږ وباسي. نو تاسو دې ته دقت کوئ، کله هم چې بي راځي کوم ځای کې تاسو باید د بي کلمې دپاره د بي توري دپاره د بې غږ وباسئ. لکه بوک شو، لکه بوای، همدغه شان ډېر زیات مثالونه کولی شئ، خو ډېر لږ مو پام وي. اکثر وخت دغه بي توری کله چې د کلمې په اخر سر کې یا منځ کې د ټي نه مخکې راشي دا نه تلفظ کېږي. لکه زه وایم چې ډیټ، په ډیټ کې وګورئ تاسې بي نه تلفظ کېږي. لکه تم تمب تمب، دلته وګورئ تم ویل کېږي، بي نه ویل کېږي. لکه بام بام، په بام کې بي سایلنټ دی، بام ویل کېږي، اما بامب نه ویل کېږي. اکثر زده کوونکي دغه توری غلط تلفظ کوي. دویم بې غږه توری هغه سی دی. سی توری ډېر زیات مهم توری چې دلته یاد کړئ تاسې. سی توری ته مو ډېر پام وسي. د سی توری 2 قسمه غږ لري، هم کله سین تلفظ کېږي او کله کاف تلفظ کېږي. نو تاسو به د دې فرق سره رقم کوئ، مثلا دی کم وخت کې سین او کم وخت کې کاف تلفظ کېږي. نو په یاد مو وي چې سین توری 2 غږه لري په پښتو کې،
کله چې تاسو پښتو د پاره مثلا دا کلمه کوم ځکه مخکېږي ورسره دوه غږی په یاد ولرئ دا به هم سین تلفظ کیږي هم کاف نو اوس به تاسو فرق وخم چې کوم وخت کې تاسو سین ویلی شئ کوم وخت کې کاف ویلی شئ په یاد ولرئ دغه نقطه چې سین هر کله د سی توري نه وروسته په یو کلمه کې چې کله د سی توري نه وروسته ای آی یا وای توري راشي سین تلفظ کوئ لکه سټي له سی توري نه وروسته چې راغلی سی توري نه وروسته فقط تاسو به د سی توري ګورئ له سی توري نه وروسته آی راغلی نو سټي تلفظ کېږي سټي ځکه ما ورته ولویل که چېرته د سی نه وروسته آی راشي یا له سی نه وروسته ای راشي یا له سی نه وروسته وای توري راځي نو دا به مونږ سین تلفظ کوو لکه سټي سنټر له سی نه وروسته چې راغلی ای راغلی ګور دا هم دویم توری مې درته ویلې سنټر د سین وروسته بل درته سایکل وګورئ د سین وروسته چې راغلی وای راغلی نو دا به سین تلفظ کېږي دلته که نه سایکل خو که چېرته له سین وروسته دغه دریو تورو نه علاوه نور توري راځي دا به همیشه کاف تلفظ کېږي لکه کار نو دغه شان لکه کارپنټر نجار ته چې وایي کارپنټر لکه کوک اشپز ته وایي دغسې نور ډېرې مثالونه دي بل توری راځم درته وایم هغه ډي توری دی د ډي توری د دال یا هم د ډال غږ لري په پښتو کې د ډي توری په پښتو کې د دال یا هم د ډال غږ لري کله هم چې د کلمې په سر کې راځي دا به د ډال یا د دال غږ وباسي لکه ډور ډي او او آر ډور وګورئ جملې کلمې په سر کې راغلی د کلمې ته وګورئ ډي باندې شو شوی نو ډور لکه ډاکټر وګورئ ډي د څه غږ لري د دال یا هم د ډال غږ لري دلته ډال غږ وباسي لکه ډاکټر صحیح ده که نه خو په یاد مو اوسي باید چې کله دغه ډي نه تلفظ کېږي هغه وخت کې نه تلفظ کله چې د کلمې په منځ کې راشي لکه زه یم چې ایجکټیو د ګوره د جې نه مخکې راغلی دا ډي دلته نه تلفظ کېږي بل توری زه وخم جي د جي یا د جې توري نه کله چې د کلمې په منځ کې یا آخر سر کې مخکې راځي بیا دا ډي نه تلفظ کېږي لکه برج فریج وګوره دغه کلماتو کې دا نه تلفظ کېږي دې ته مو ډېر پام وسي برج کې دغه ډي چې دی د جي نه مخکې راغلی دغه جي نه مخکې څه راغلی ډي راغلی دې ته پام وي چې باید دغه صحیح طریقې سره تلفظ کوي تاسې صحیح ده دلته نه تلفظ کېږي برج ویل کېږي ډي نه ویل کېږي دلته زیاتره زده کوونکي دلته دا غلط وایي اکثر وخت دغه زده کوونکي مثلا چې کله ایجکټیو وایي دې سې ایجکټیو نه وایي دي ایډجکټیو وایي چې دا یو غلط طریقه ده په کې باید ډي تلفظ نه کوي تاسې بل د انګلیسي بې غږه توری هغه اف درته یادوم اف په دغه اف چې دی بس دا هېڅ کله هم داسې یو توری نشته په انګلیسي کې چې اف د پکې بې غږه وي زیاتره حالاتو کې نشته یو ایکسپشن کیسز دي هغه پیدا کېږي شاید نوی لغات پیدا شي خو اوسه پورې داسې کوم لغات نشته چې اف پکې بې غږه وي د اف توری پښتو کې د فې غږ وباسي فې لکه موږ وایو که نه فیم بل توری لکه فیمس بل توری لکه فیورټ ګوره د فې غږ لري دا په یاد ولرئ بل توری درته یادول غواړم هغه بل توری د جي کلمه د اف پسې چې دی د جي کلمه توری دی بالکل آفرین دغه جي دا هم لږ ټریکي دی دې ته پام کوئ که چېرته په یاد ولرئ که چېرته د جي کلمه توری دا ګوره دا هم دوه غږ لري دا هم د سی په شانتې دی جي چې دی کله جیم او کله گاف تلفظ کېږي کله جیم او کله گاف اوس دا په کوم وخت کې جیم او کوم وخت کې گاف تلفظ کېږي دا اوس دلته یاد کړئ تاسې مثلا که چېرته د دې جي توري څخه وروسته په انګلیسي کلمو کې که نه کله چې د جي توري څخه وروسته د وای کلمه توري راغلی وي جي توري څخه وروسته په یو کلمه کې د جي توري وروسته چې کله هم وای راغلی دا همیشه جیم تلفظ کېږي جیم لکه جیمناسټیک لکه جیم جیمناسټیک لکه سټینجي دې کلمات ته وګورئ تاسې له جي نه وروسته چې راغلی وای
نو په دغه کلماتو کې جی همیشه جیم تلفظ کیږي. تاسو به دا قاعده په یاد ولرئ په ذهن کې. خو د دې نه علاوه که چېرته له جی نه وروسته بل هر توری راغلی اوسي، بل هر توری، دا به همیشه ګاف تلفظ کیږي. لکه ګیرل، لکه ګیرل، لکه ګارډن، ګارډن. دې کلمات ته وګورئ تاسې. یو بل کلمه هم شته چې هلته هم تاسې دغه جیم، دغه د جی د جی توری چې دی دا جیم تلفظ کولی شئ. اکثر اوقات، اکثر ځایونو کې که چېرته له جی نه وروسته د ای توری راځي نو بیا هم دا جیم تلفظ کیږي. لکه جنډر، لکه جنډر. او دا دوه توري په یاد ولرئ، ای یا د وای توری چې کله راځي د نه وروسته، د جی نه وروسته، نو دا به تاسې سره هم تلفظ کوئ، دا به تاسو جیم تلفظ کوئ. لکه جنډر. ښه، بل توری تاسو ته غواړم وښیم له د جی نه وروسته چې راځي. کوم توری دی ووایئ تاسې؟ بالکل اچ توری دی، اچ توری. اچ توری په یاد ولرئ، دغه توری چې دی دا د ح یا هغه ح د چشمه چې ورته وایي د هغې غږ لري. ح حلوایي ح دا هم صحیح ده، یا ح د چشمه دا هم صحیح ده. دغه توري د دې تورو غږ لري. نو دغه توری به تاسې سره هم وایي. دا ډېر زیات نرم غږ لري. کله کله د دې ډېر زیات نرمښت له امله نه تلفظ کېږي اکثرو کلماتو کې. لکه موږ وایو هاید، هاید، دلته ګوره دا د ه غږ لري. هاید، هاید. هیلتي، هیلتي، هیلتي. دا وګورئ تاسې. آنست، آنست کې ګوره د اچ توری ډېر کم تلفظ کېږي. آنست. حتی کله کله داسې ویل کېږي چې مطلب هېڅ تلفظ کېږي نه، همان ډېر نرم تلفظ کېږي. آنست. ښه، له دې نه وروسته تاسې بل توری لرئ. راځم دې توري ته. کوم توری دی د اچ پسې وروسته؟ ښه، نو د اچ نه وروسته بالکل د جې توری دی. دغه ډېر ښه توری دی. دغه توری زیاتره وخت نه سایلنټ کېږي، هېڅ سایلنټ کېږي نه. دا د جیم غږ لري. لکه جیم، جیم. ګورئ سر کې جې راغلی نو د جې تلفظ جیم. بل توری درته وایم جاکټ، جاکټ، جاکټ. ښه، له دې جې نه وروسته تاسو ته بل مهم توری هغه د کې توری دی. دغه کې توری دا هم یو بې غږه توری دی. دغه د کې توری چې دی اکثره وخت کله هم چې د ان نه مخکې راځي، ان نه مخکې نه تلفظ کېږي. د کې غږ چې دی هغه کاف دی، پښتو کې کاف تلفظ کېږي. خو که چېرته کې توری د ان نه مخکې راځي بیا نه تلفظ کېږي. ښه، اول کې غواړم درته یو څو مثالونه داسې ووایم چې مثلا د کې تلفظ مطلب کاف تلفظ کېږي. په دغو مثالونو کې، لاندې مثالونو کې کتلی شئ. مثلا کیک، کیک. وګورئ کې آی سی کې، کیک. ګوره کاف تلفظ کېږي. دغه توري ته وګورئ تاسې، کاف، کیک، کیک. بل توری درته وایم لکه کین، کین، کې ای ای ان، کین. دغه ګورئ تاسې کاف تلفظ کېږي. نو تاسو باید دغه توری کاف تلفظ کوئ. بالکل صحیح ده. ښه، بل مې چېرته ویل د کاف د کې په اړه که چېرته اکثر اوقات داسې کېږي چې مثلا دی د ان توري نه مخکې استعمالېږي، نو په هغه ځای کې هم دغه کې توری نه تلفظ کېږي. لکه نایف، نایف ته وګورئ تاسې. دغلته دغه کې توری نه تلفظ کېږي. نایف ډایرکټ د ان نه شروع کېږي. نایف، نایف، نایټ، نایټ. ښه، د کې څخه وروسته کوم توری دی؟ د کې څخه وروسته د ال توری راځي. د ال توري تلفظ، د ال توری لام تلفظ کېږي. لام، ال پښتو کې لام غږ لري. د لام. لکه لکی، لکی، لکی. دې توري ته وګورئ، لکی. ال توری د لام غږ لري. لکی. بل لکه بل توری داسې کوم مثال؟ لکه زه درته وایم چې لاین، لاین. دغه وګورئ د ال توری د چې غږ لري د لام غږ لري. خو دی په یو ځای کې نه تلفظ کېږي. هغه هم اکثر اوقات کله چې د کوم توري څخه مخکې راځي، مثلا د کې توري څخه مخکې راځي. لکه
چاک چاک په چاک کې ال نه تلفظ کیږي، چالک نه ویل کیږي. دا اکثر زده کوونکي غلط تلفظ کوي، غلط دغه تورې وایي، نو داسې نه ویل کیږي. چاک ډایرکټ چاک باید ویل شي. لکه ټاک 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 سی ټي ای ال کی ټاک دغسې تلفظ کیږي، باید تاسې دغسې تلفظ کوئ. لکه واک واک دبلیو ای ال کی واک، دا واک نه ویل کیږي، واک ویل کیږي، ال پکې نه تلفظ کیږي په دغه تور کلماتو کې. له ال څخه وروسته بل توری کوم یو راځي بې غږه توري، هغه ام دی، ام توری دی. دغه توری د ام توری دا ام تلفظ کیږي، میم تلفظ کیږي، میم میم د دې پښتو کې تلفظ د میم دی. لکه مون مون، لکه میټ میټ، لکه میک میک میک. د ام څخه وروسته کوم توری راځي؟ د ان توری راځي. د ان توری په پښتو کې نون غږ لري، نون د نون غږ لري، د نون. او دغه توری اکثر وخت کله چې د کلمې په بعضې کلماتو کې نه تلفظ کیږي، هغه هم د ام نه وروسته چې کله راشي. د ان توری تلفظ لکه زه درته وایم، لکه نیک نیک، لکه نیک. وګوره د ان توری څه رقم تلفظ کیږي؟ نون. نیک نیډي نیډي، وګوره ان توری چې غږ لري د نون، نیډي نیډي. صحیح ده؟ بل لکه یو مثال درته ووایم چې مثلا په کوم ځای کې ان نه تلفظ کیږي، لکه آټم. آټم ته وګورئ تاسې، آټم په آټم کلمه کې دغه ام دغه ان نه تلفظ کیږي، ځکه دغه کلمه د ام نه وروسته راغلی، دلته نه تلفظ کیږي. لکه آټم، دغه په یاد ولرئ ځان سره. د ان څخه وروسته بل کوم توری دی؟ د پی توری دی. د پی توری، د پی توری پښتو کې پی تلفظ کیږي، پی پی پی. دغه کلمه په یاد لرئ، لکه یو مثال درته زه د کوم، لکه پیپ پیپ پیپ، پاور پاور پاور. صحیح ده؟ اکثر اوقات دغه پی توری اکثر وخت نه تلفظ کیږي، لکه په بعضې کلماتو کې، لکه زه هم سایکالوجي، سایکالوجي کې دا پی نه تلفظ کیږي، دلته دې ته مو پام وي، سایکالوجي. بل کلمه نمونیا، نمونیا بعضې زده کوونکي دې ته پونمونیا وایي، اصلا دا غلط وایي، نمونیا ویل کیږي. دا نمونیا پی توری مه تلفظ کوئ دلته. صحیح ده؟ بل د پی څخه وروسته کوم توری دی بې غږه؟ هغه د کیو توری دی، کیو کیو توری. دغه کیو توری د کاف غږ لري. د چی غږ لري؟ د کاف. او دغه توری لکه یو څو مثال درته، لکه کویک کویک، کوین کوین، کوایټ کوایټ. دې ته ورته وګورئ. نو دغه خو اکثر وخت د کیو توري نه وروسته یو، زیاتر وخت یو راځي. صحیح ده؟ زیاتر مثالونه که وګورئ تاسو به د کیو نه وروسته به زیاتر وخت یو توری کتلی شي، مثلا په مثالونو کې. د کیو څخه وروسته کوم توری دی؟ بل توری د آر توری دی. د آر د ری غږ لري، د ری. لکه د پښتو کې موږ ری لیکو، ریزې، دا نو د ری غږ لري. لکه ریډ ریډ، رایټ. او دلته هم پام وي چې په رایټ کې ډبلیو نه تلفظ کیږي. صحیح ده؟ رایټ دغه کلمو کې دغه ډبلیو، لکه دا یو مثال دی، خو فقط تاسو دغه ډبلیو نه ویل کیږي، لکه ډایرکټ رایټ ویل کیږي، تلفظ رایټ دی. تاسې د رایټ یا د آر دغه توري د تلفظ ته پام کوئ چې دا د ری غږ لري، رایټ. لکه رولر رولر، دې ته وګورئ دې مثال ته، رولر. بل توری له آر څخه وروسته چې کوم راځي هغه د ایس توری دی، ایس. او دغه ایس توری کله د سی غږ لري وباسي، کله د سین، او کله هم د سواد. د دغه درې تورو په پښتو کې دغه غږونه دا ویستلی شي، دغه قابلیت دغه توری لري، د سی، سین او سواد تورو د دې غږونه راوباسي دغه ایس توری. لکه موږ وایو که نه ساس ساس، دلته کوم غږ وباسي؟ فکر وکړئ تاسې. دلته د سین غږ وباسي، سین. سیک سیک، دلته ګورئ سی غږ وباسي. سرچ سرچ، دلته ګورئ سواد غږ وباسي. لکه ساس، سیک، سرچ. دې ته پام کوئ. بل مهم توری هغه د اس نه چې وروسته راځي بې غږه توری، هغه کوم توری دی؟ هغه د ټي توری دی. ټي، ځکه دا ټول بې غږه توري نون زانې دي، نو دغه ټي توری دی.
د ټي توري د استعمال ځایونه مثلا دا کومه چې پښتو کې استعمالیږي د چیش غږ وباسي دغه ټي توري یا د ت او د توی غږ وباسي د ت او د توی غږ وباسي اکثر اوقات نه تلفظ کېږي هم نه هغه درته وایم زه لکه د ټي توري لکه ټیر لکه بل مثال درته ټری ګوره دا اکثر وخت د توی د ت او د ټ غږ هم باسي ټ کره پښتو کې چې موږ لرو ټ لکه دلته ګورئ تاسې دا ټیر ته ګورئ دا د تیر نه دی دا ټیر دی نو ټ تلفظ کېږي کله توی ت او ټ غږ وباسي لکه ټری ټاک دې ته وګورئ تاسې خو په بعض ځایونو کې نه تلفظ کېږي لکه واچ لغات ته وګورئ کله چې د سی ایچ نه مخکې ټي راغلی وي دا نه تلفظ کېږي دلته هر وخت چې کله هم ټي د سی ایچ نه مخکې په کلمه کې راځي د کلمې په منځ کې بیا ټي نه تلفظ کېږي لکه واچ لکه کیچ ته وګورئ تاسې دلته هم دغه سی ایچ څخه مخکې ټي راغلی بل یو کلمه درته وایم چې دا ویسل په ویسل کې هم دغه ټي نه تلفظ کېږي خلټي څخه وروسته نور بل کوم توری راځي هغه د وي توری دی د وي توری هم د چی غږ لري د واو غږ هم باسي د وی غږ هم باسي واو یې وی لکه ورس لکه شلف یو غږ لري لکه فیو په شانتې وي کله کلمې په آخر سر کې د فی غږ باسي خو زیاتره وخت د واو غږ باسي دا ذهن کې ځان سره وساتئ داسې د وی څخه وروسته بل توری زموږ دی هغه د ډبلیو توری دی د ډبلیو توری هغه د واو غږ لري د واو لکه موږ وایو که نه worry دې کلمې ته وګورئ تاسې دلته بل مثال درته work کار کول که نه work دا کلمې ته وګورئ بل مثال درته wife په دغه کلماتو وګورئ دا ټول چې غږ لري د واو غږ وباسي دا ډبلیو وایف صحیح ده خو په اکثرو کلماتو کې نه تلفظ کېږي لکه wrong په wrong کې ډبلیو نه ویل کېږي wrong لکه right دلته ګورئ تاسې دلته هم دغه تلفظ کولی نه شي دا ډبلیو ښه له ډبلیو څخه وروسته کوم توری راځي د ایکس توری راځي ایکس په بې غږو تورو کې البته ایکس توری راځي ایکس توری تلفظ په څه ډول کولی شي ایکس تاسې د ایکس په شانتې هم تلفظ کولی شئ خو که چېرته دغه د ایکس توری د کلمې په سر کې راشي بیا د زی تلفظ کېږي زی مثلا ایکس سره هم تلفظ کولی شي لکه exam example x-ray دې کلمو مثال ته وګورئ exam example x-ray اکثر اوقات کله چېرته د کلمې په سر کې راشي دا زی تلفظ لکه زه یم چې زیراکس دې مثال ته وګورئ تاسو دلته دا زی تلفظ کېږي ښه بل کلمه چې ده هغه د وای توری دی د وای هم د یې غږ وباسي چې غږ وباسي د یې غږ وباسي لکه یو مثال درته لکه ینګ year دې مثال ته وګورئ تاسې ینګ year یلنګ یا یل دې مثال ته وګورئ تاسې دا د یې غږ وباسي دلته آخري توری هغه د زی توری دی یا د زیډ چې ورته وایي زی هم ویلی شو زیډ هم ورته ویلی شي زی یا هم زیډ دا کله د زی کله د زال او کله د دوات غږ وباسي لکه زپ لکه زو لکه زیل دې کلمات تاسو غږ شي دغسې کلمات تاسې کولی شئ تلفظ کوئ له دې څخه وروسته راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته داسې کلمات ښایم مثلا ترکیبي حروف په بل ویډیو کې نو تاسو له دغه ویډیو نه وروسته د پسې کوم دریم ویډیو چې راځي هغې ډېر دقت وکئ او دغه کوم قوانین مې چې تاسو په دې ویډیو کې ښودله دې باندې ښه کار وکئ ښه یاد کئ تر څو مو چې دغه قوانین نه وي یاد کړي تاسو بل ویډیو مه ګورئ درېیمه ویډیو مه ګورئ تاسو نه هیله م دا کومه چې دغه کوم درس مې چې درکړی دا د بې غږو تورې دا هغه تورې دي هغه 19 بې غږه تورې دي که چېرته مو دغه صحیح زده کړل د هغه قوانین چې ما درته
کوم تشریح کړ دغه مو صحیح زده کړ نو تاسو په اسانۍ کولی شئ دریم ویډیو وګورئ ځکه هغې کې ترکیبي توري دي. دغه دوه ویډیوګانې زه تاسو څخه مطلب دا بېغږې او ډېره وروسته هغه ترکیبي توري د دې نه وروسته به تاسو وکولی شئ چې خپلې هر رقم کلمه چې تاسو مخې ته راځي تاسو به یې لوستلی شئ، تاسو یې مکمل لوستلو قابلیت لرئ. صحیح ده. نو تر بیا تاسو نه اجازه غواړم، ښه وخت ولرئ او کامیابه اوسئ. ښه درسونه تاسو ته غواړم، کوشش کوئ ډېر تکرار کوئ، دغه ویډیو بار بار ګورئ، تر اخره یې ګورئ. که چېرته مو دغه ویډیوګانې خوښ شوي وي نو سبسکرایب یې کړئ، لایک یې کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي دغه انګلیسي په خپله ژبه پښتو مورنۍ ژبه کې یاده کړي، ډېر په اسانه او په ساده الفاظو باندې. زه کوشش کوم تاسو ډېر په ساده او په ډېر بسیطو الفاظو باندې او په کره پښتو کې دغه پښتو تاسو ته انتقال کړم. نو ډېر زیاته مننه.